سلامونه ملګرو، بیا هم ښه راغلاست. اوس چې په دې باندې سره پوه سوو چې د پروژې د انسجام او مدیریت څه شي ته وایي، د دې وار را رسېدلی دی چې په دې سره خبرې وکړو چې د پروژې د انسجام او په مدیریت کې کوم عمده کارونه دي چې باید ترسره سي. که څه هم په مخکیني ویډیوګانو کې مو په دې سره خبرې وکړلې چې د پروژې د انسجام او مدیریت د پروژې د شروع څخه تر پایه پورې تر تطبیق لاندې نیول کېږي. یعنی د پروژې په ټولو 15 مراحلو کې د پروژې د انسجام او مدیریت دخیل وي، لکه د پروژې د ساحې په تثبیتولو کې، همدارنګه د پروژې په پلانګذاري کې، د پروژې په تطبیق کې، د پروژې په نظارت او کنټرول او همدارنګه په تړلو کې. اوس په دې خبرې کوو چې په دغه د انسجام او د مدیریت په نتیجه کې کوم کارونه او محصولات را ایجادیږي د پروژې دپاره. نو یو په یو به سره مخته ولاړ سو. اوله دا چې د پروژې د انسجام او د مدیریت په برخه کې د پروژې چارتر رامنځته کېږي. د پروژې چارتر هغه سند دی چې د پروژې مدیر ته صلاحیت ورکوي چې د پروژې تطبیق تر لاس لاندې ونیسي. لکه څنګه چې ویل سوي وه، د پروژې په چارتر کې د پروژې عمومي معلومات او موضوعات دخیل وي، لکه دا چې پروژه به څه شی رامنځته کوي، څومره بودیجه به لري او څونه وخت په بر کې نیسي. نو دغه ټول اجمالي موضوعات. د دې سند ایجاد د پروژې د مدیر مسئولیت دی. که څه هم دغه پروژه دغه چاره د پروژې د پلانګذاري څخه تر مخه ترسره کېږي. په دې مرحله کې ځینې اسناد دي چې د انپوت په توګه باندې د پروژې د مدیر لخوا راغونډېږي، لکه د پروژې بزنس کیسو، د ادارې پالیسیګانې سوې او قراردادونه، او بیا تولز او تکنیکس دي چې لکه د متخصصینو څخه استفاده کېږي، په اداره کې د شته وسایلو څخه استفاده کېږي ترڅو دغه د پروژې چارتر چې دی رامنځته سي. او نهایتاً عملاً دغه د پروژې چارتر رامنځته کېږي، امضا ته استول کېږي. او د دې سره سره یو بل سند چې ورته وایي assumption log هغه رامنځته کېږي، لکه د احتمالاتو کتاب. په دې کې بیا لکه دغه assumption log بیا د پروژې په لړ کې تر استفادې لاندې نیول کېږي او کوم احتمالات او فکرونه چې د پروژې په تړاو شتون لري هغه په دې کتاب کې درج کېږي او بیا د هغه په اړه لا څېړنې ترسره کېږي او د مدیرانو لخوا یا د پروژې د لورو لخوا بیا په دې اړه لازمې لارې چارې تر لاس لاندې نیول کېږي. خلاصه دا چې اولنی کار چې یا اولنی محصول چې د پروژې د انسجام او د مدیریت په نتیجه کې رامنځته کېږي هغه د پروژې د چارتر ایجاد او طی مراحل دی.